وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. او تو سے دے اللہ تعالی او دے هغه د رسول اطاعت کوي او په خپل منځ کې جګړه ما کوي کني نو بزړه بشي او تو سے زور بلوړ شي او صبر کوي بشک الله تعالی د صبر کوین کې ملګری دی. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. او تو سے د هغه خلق په شان ما کېږي چې د خپل کورن نه ووتل په دې حال کې چې تکبر کوین کې او خلق ته ځون شودین کې وي او دوی د الله تعالی د لیار نه خلق منی کوي او الله تعالی د هغه کورن احاطه روګروین کوي چې دوی کوي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. او یود کوي هغه وخت چې شیطان د مشرکین ته د دوی عملونه شایسته کړل او ویل نن ریز پتو سے بوندې له خلق څخه هیڅوک غالب رتلین کې نشتا او بشک آزاد تو سے ستن قیام. نو کله چې دواړه ډلې یو تر بل مخامخ شوې شیطان بیرته په منډه په شو لوړ او ویل بشک زه تو سے بیزار یم بشک زه هغه څه وینم چې تو سے نه وینئ بشک زه د الله تعالی څخه ویریږم او الله تعالی ډېر سخت عذاب ولدی. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. کله چې منافقان او هغه کسان چې د هغه په زړه کې مرض دی ویل یې چې دا مسلمانان خپل دین دوکا کړی دی یعنی د خپل دین په جوش کې لیونی شوی دی او څوک چې په الله تعالی باندې توکل وکړي نو یقینا الله تعالی شغالب حکمت ولدی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. او کچېره ته ووینې هغه وخت چې ملائک د کافر شوی کسان ساګانې قبض کوي چې د هغې مخینه او د هغې شاګانې وایي او ورته وایي سخت سوځوین که عذاب وڅکئ. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. په سبب د هغه بد عملونه چې تو سه لوسنه مخ کې لاجلای دی او په دې چې یقینا الله تعالی په بندګانو هیڅ ظلم کوین کای نه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. لکه حال د فرعون او د هغه کسانو چې د دین مخ کې وي چې د الله تعالی په آیاتونو کافر شول نو الله تعالی هغه د خپل ګناهونو په سبب ونیول بهشکه الله تعالی قوي او ډېر سخت عذاب ولد.